السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو، زه یم سید الله حسن، ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، ډېر وخت په تاسو په خپل موبایل کې د یوې ستونزې سره مخ شوي وئ. مثال په ډول کله چې تاسو یوه ویډیو غواړئ په خپل موبایل کې پلی کړئ، تاسو په یو ویډیو پلیر کې پلی کوئ، هغه چې کلیک پرې وکړئ په بل ویډیو پلیر کې پلی شي. غواړئ په کروم براوزر کې یو لینک باندې کلیک کړئ، البته یو شی راخلاصوئ، سټوډیو راخلاصوئ، بل ځای راخلاصوئ، نو اتوماتیک ځي یوټیوب راخلاصېږي، اتوماتیک ځي کریټ سټوډیو راخلاصېږي، وایټ سټوډیو راخلاصېږي. همدې ته ورته تاسو غواړئ یو میوزیک په خپل موبایل کې پلی کړئ، په فایل منیجر کې کلیک پرې کوئ، هغه په بل ویډیو پلیر کې، بل میوزیک پلیر کې، اډیو پلیر کې راخلاصېږي. همدارنګه اوس تاسو ته په واتساپ کې د فیسبوک یو څوک لینک راولېږي، هغه ځي په کروم براوزر کې خلاصېږي، یعنې مستقیما په فیسبوک کې نه راخلاصېږي. مثلا تاسو ته په مسنجر کې یو څوک د فیسبوک پوسټ یا فیسبوک ویډیو کوم بل څه لینک رالیږي یا د فیسبوک پروفایل آی ډي درته رالیږي، نو تاسو چې پرې کلیک وکړئ لومړی ځي کروم براوزر ته، هلته تاسو چې بیا فالو کوئ یا هغه ویډیو ګورئ، پوسټ ګورئ، دغه هم وخت نیسي. نو دا ویډیو کې طریقه درته ښایم چې موږ باید چې کم شي لینک موږ ته څوک رالیږي د یوټیوب لینک چې کلیک کوو باید اتوماتیک په یوټیوب کې موږ ته راخلاص شي. مثلا موږ ته مسنجر ته څوک د فیسبوک پروفایل لینک رالیږي، د بل چا د آی ډي چې څنګه کلیک کوو باید په فیسبوک کې راخلاص شي. همدې ته ورته دوستان که څوک مثال په ډول یو بل شي لینک رالیږي، د ګوګل پلی سټور لینک رالیږي په واتساپ کې چې موږ کلیک کوو باید براوزر ته لاړ نشي، اتوماتیک باید په پلی سټور کې راخلاص شي. نو په همدغه ترتیب تاسو ته دغه ویډیو جوړه کړې ده، نو ویډیو را سره وګورئ. هغه دوستان چې زموږ ویډیو ته چینل ته نوي راغلي دي، نو هیله ده زموږ چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ، او که څوک زموږ ویډیو په پیج باندې ګوري پیج هم لایک کړئ، ویډیو ته لازمي لایک ورکړه. په یو لایک تاسو هیڅ هم نه کوي، ستاسو په دې یو لایک سره زموږ ویډیو به تر ډېرو نورو ملګرو ورسېږي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو راشئ، مثال هر اپلیکیشن چې زه مثال فیسبوک تاسو ته ښایم، کله چې تاسو که تاسو سره موبایل لاس یا 11 ورشین په هغه باندې چې کله تاسو لانګ پریس وکړئ، د پورته خوا کې دغه یو کوچنی آی اپشن درڅخه ځي، د انفارمیشن اپشن ستاسو په موبایل کې به دغه اپشن راشي، پر دغه به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو که چېرته ستاسو په موبایل کې دغه اپشن دلته نه راځي، نو تاسو به دې څخه باک لاړ شئ او خپل موبایل سیټینګ ته به لاړ شئ. ګورئ چې خپل موبایل سیټینګ ته راشئ، نو په دې کې به دوستانو تاسو لاندې راشئ، دلته تاسو ته ایپس اپشن راځي، د اپلیکیشن یا اپلیکیشن منیجر په نوم یو اپشن به وي، نو دلته به تاسو راشئ. نو دلته به دوستانو تاسو پکې لاندې راشئ، کوم اپلیکیشن چې تاسو غواړئ هغه به را پیدا کړئ. زه اوس فیسبوک اپلیکیشن غواړم، دغه فیسبوک اپلیکیشن دی، پر دغه به تاسو کلیک وکړئ او ګورئ دوستانو موږ ته همغه صفحه اوس بیا هم را خلاصه شوه. په دې کې تاسو ته یو اپشن دی سیټ از ډیفالټ، نو په دغه سیټ از ډیفالټ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. لومړی تر ټولو د مخه به دغه اپلیکیشن کلیر ډیفالټس کړئ. ګورئ دوستانو کلیر ډیفالټس، نو دغه به کلیر شي. کله چې تاسو کلیر کړل ته تاسو راځي اوپن سپورټډ لینکس، نو پر دغه اپشن به تاسو دوستانو کلیک وکړئ. په دې کې تاسو درې اپشن راځي، ان دیس ایپ، یعنی کله چې کوم د فیسبوک اړوند لینک باندې کلیک کوئ باید په دغه اپلیکیشن کې راخلاص شي. الویز اسک، باید موږ نه پوښتنه وشي چې دغه لینک باید فیسبوک کې راخلاص شي او کا په کوم براوزر کې. ان ادر ایپس، یعنی د لاندې اپشن د لپاره چې باید سره بيخي په فیسبوک کې راخلاص نه شي، په نور اپلیکیشن کې راخلاص شي، مثال په کوم براوزر کې یو بل اپلیکیشن کې، تاسو به ان دیس ایپ اپلیکیشن ورته انتخاب کړئ چې باید هر لینک په دغه کې راخلاص شي. دې ته ورته دوستانو تاسو مثال په ډول راځئ یوټیوب ته، باید د کوم لینکونه چې موږ کلیک کوو باید په یوټیوب کې راخلاص شي. نو دې لپاره به تاسو په دغه لړۍ کې لیست کې یوټیوب اپلیکیشن هم را پیدا کړئ. دغه یوټیوب اپلیکیشن دی، پر دغه به تاسو کلیک وکړئ. د هر څه د مخه به تاسو دلته راشئ دوستانو، دغه له مخه مه کلیر ډیفالټ کړی و، نو اوپن سپورټ لینک باندې چې کلیک وکړئ دا وایم دیس ایپس دغه اپشن به ورته انتخاب کړئ. زه اوس راځم دوستانو، بله خبره دغه چې تاسو باید دوست دوستان وي هغه کوم براوزر کې چې دی لینک کوم براوزر انسټال کړی وي دغه اپلیکیشن په هغه براوزر کې نه راخلاصېږي. نو د دې لپاره څنګه موږ خپل ډیفالټ براوزر په خپل موبایل کې انتخابولی شو. ایپس ته به راشئ دوستانو، ایپس ته چې کله راغی چوز ډیفالټ ایپس، دغه اپشن دلته ځینې موبایلونو کې ښکاره او ځینې کله په دې دریو خطونو چې کلیک وکړئ په دغه لیست کې هم تاسو ته دغه اپشن راځي چوز ډیفالټ ایپس، نو تاسو په چوز ډیفالټ ایپس اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو دوستان راځي. ګورئ دوستان په دې کې دغه لاندې کوم اپشن چې مثال فون ایپ دی، اس ام اس ایپ دی، اوپن لینکس دی، ډیجیټل اسسټنټ ایپ دی، هوم ایپ دی. لومړی درته راځي براوزر ایپ،
نو پر دغه به کلیک وکړئ او په دې کې تاسو د خپل خوښې څومره براوزر چې انسټال کړي دي هغه به تاسو انتخاب کړئ. کله چې تاسو مثال ما کروم براوزر انتخاب کړئ و چې زه د هر د سایت کوم لینک ما ته راځي چې کله پرې کلیک کوم که په هغه فیسبوک کې مسنجر وي واتساپ کې ټلګرام کې څوک رالېږي نو هغه به ما ته په کروم براوزر کې راځي. که زه په دغه وای براوزر باندې کلیک وکړم ما ته په وای براوزر کې راخلاصېږي. که دغه کیوي براوزر باندې کلیک وکړم ما ته کیوي براوزر کې راخلاصېږي. زه کروم براوزر انتخابوم زه چې اوس هر لینک باندې کلیک کوم ما ته په کروم براوزر کې خلاصېږي. دغه ځای کې تاسو ډیفالت براوزر انتخابولی شئ. زه مثال په ډول مسنجر ته راځم او تاسو دوستانو درخوایم چې موږ څنګه کولی شو چې په مسنجر اپلیکیشن کې اوس په یو لینک باندې کلیک وکړو. که د فیسبوک باید موږ ته فیسبوک راخلاص شي، که د یوټیوب باید په یوټیوب کې راخلاص شي. نو زه اوس مثال په ډول دلته یو ملګری انتخاب کوم. دوستانو دلته دغه لینکونه دي، زه غواړم دغه لینک خو دغه د یوټیوب اپلیکیشن لینک دی. ګورئ یوټیوب ویډیو زه په دغه کلیک کوم اوس ما ته په کوم ځای کې راخلاصېږي. کله چې تاسو په کلیک وکړئ دوستانو ګورئ اټومیټیک ما ته په یوټیوب کې راخلاص شوه. لومړی براوزر ته نه کروم براوزر کې راخلاص نه شو ځکه موږ هلته ډیفالټ کې ورته کروم براوزر البته یوټیوب اپلیکیشن انتخاب کړ. نو کله چې ما نت کمزوری دی اوس چې هر اپلیکیشن باندې تاسو د یوټیوب اوس دغه کنسنټ youtube.com په دغه لینک زه کلیک کوم ما ته ګورئ اټومیټیک په یوټیوب کې راخلاصېږي. نو دې ته ورته تاسو چې کوم اپلیکیشن انتخاب کړی وي د هغه مطابق لینک به تاسو ته په هغه اپلیکیشن کې راخلاصېږي. نو دې ته دوستان تاسو ولیدل چې دغه سیټینګ کې تاسو په خپل موبایل کې وکړئ. تاسو موبایل کې یو څه اسانتیا راوستی شي، تاسو کولی شئ د موبایل هغه مشکلات چې تاسو ورسره مخ کېږي هغه پرې حل کړئ. دوستانو دا ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښ شي ویډیو لایک او د خپل دوستانو سره شریک کړئ. نه که وختونه خوښ شي به ولرئ.